ډیر زیات ځوانان سهار نه واخله تر بیګا پورې لکه د مچانو غوندې ټوله ورځ مرداریو پسې ګرځي. ای ځوانه، ته له دې مبارک دین نه، له دې ښکلي دین نه ته په کنځاو باندې دفاع کوې، یا ته دا دین د کنځاو له لارې خپروي؟ دا تا ته چا درښودلي دي؟ که ته طالب العلم یې نو یو استاز خو هم اوسه پورې چاته دا نه دي ښودلي چې ای شاګرده ته له دې دین نه په کنځاو باندې دفاع وکړه، ټوله ورځ راولګېږه، هغه سپکوه، هغه ذلیله کوه، د هغه بې عزتي کوه. دا اخر له تا نه چا نه دې دا خبره زده کړې ده؟ په دې دین کې خو کنځا لویه ګناه ده. ته څنګه راجګېږې او بیا لویو علماو ته کنځاوې کې سپکې سپورې وایې په کومه خوله باندې؟ او که ته چېرته یو عام انسان نو ای مسلمانه، دا علماو باندې خو تنقید کول، رد کول، دا خو د علماو کار ده. ته شرم او حیا نه کوې چې راجګېږي او په انټرنیټ کې په دې سپکه سپوره خوله باندې خلک بې عزته کوې او شرموې او کومې کنځاوې چې ستا په خوله باندې راځي هغه وایې؟ آیا ته د الله نه ویرېږي؟ ته خو په خپله باندې په هېڅ باندې هم نه پوهېږي. که چېرته ته په خپله باندې په څه پوهېدلی نو نن به انټرنیټ ته نه وې ناست او د دې عالم او د هغه عالم خبرې به دې نه اورېدې. دا چې ته نن د یو عالم خبرې اورې او سبا د بل عالم خبرې اورې نو ته آخر په څه باندې پوه شوې؟ آیا ته عالم شې په دې خبرو اورېدو باندې؟ په دې باندې خو څوک نه عالم کیږي. ته په خپله باندې نورو خلکو ته محتاج یې، نه دې شرعي علوم کړي دي، نه فارغه شوی یې، نه دې ماستري کړی دی او نه دې دکتورا کړې ده. ته په کومه خوله باندې راځې او په کوم ایمان تا ته اجازه درکوي چې ته راولګېږې او دا خلک بې عزته کوې او کله یو پسې بدې خبرې کوه، کنځا کوه، کله یو سپکوه، یو ته حنفي وایه او بل ته مشرک وایه، بل ته وابي وایه او بل ته څه دي چې په خوله باندې راځي. دا دین خو الله جل جلاله ډیر ښکلی دین پیدا کړی ده، ډیر د قدر نه ډک دین پیدا کړی ده. الله جل جلاله خو تا ته اجازت نه ده درکړې چې حتی خپل دښمن کافر ته کنځا وکړي، د دې په خاطر باندې چې هغه راجګ نشي او دین ته او الله ته کنځا ونه کړي. الله جل جلاله فرمایي ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، تاسو کنځا مه کوئ کافر ته د دې په خاطر چې هغه الله ته کنځا ونه کړي. نو ته څنګه راجګېږې د دې جزئي اختلافاتو په وجه باندې یو بل سپکوي او بې عزته کوي او سپکې سپورې ورته وایي. متاسفانه ډیر خلک د دې په خاطر باندې په غلط فهمي کې غورځېدلي دي چې دا وایي پټ حنفي ده، دا پټ وابي ده، دا پټ مشرک ده، دا داسې ده، دا پټ ګمراه ده. پټ مټ پکې نشته ده. هر مسلمان د الله په وړاندې ولاړ ده، د خپل وس مطابق کوشش کړی ده چې حق ته ځان ورسوي. تا ته په هیڅ وجه باندې هم دا اجازه څوک نه درکوي چې ته د بل چا بې عزتي وکړي، ځکه چې د اسلام طرفداري کوو. یو لوی عالم ده، ډیر لوی عالم ده په کراچۍ کې، هغه په آخر د عمر کې ژړلی دي. یو چا ورته ویلي چې ولې تا خو ډیر لوی خدمتونه کړي، وایي افسوس په هغه حال باندې زه کوم چې ولې ما په دې فروعي مسایلو کې دومره زیاته دلچسپي اخیسته چې ټول عمر مې پکې ضایع او په آخره کې هیڅ هم لاسته رانه وړل. ګورې دوستانو، هر څوک په ښکاره باندې د الله عبادت کوي. په حق علما د هیڅ چا په قصه کې ګوره نه دي، نه ورته خلک اهمیت لري چې ما ته به پلانکی دا فتوا ولګوي، په ما به هغه ټاپه ولګوي، ما ته به دا ووایي. نو پټ مټ پکې نسته او نه هم تا د چا سره کار لري. ته په خپله باندې کوشش وکړه، څومره چې وسه کېږي د دې دین طرفداري وکړه، د دې دین د خدمت لپاره یو قدم اوچت کړه. ګورئ، که څوک کافر راجګ شي او ووایي چې الله یو ده، نو ته راجګېږې د هغه خبره ردوي او ته ورته وایې چې دا خبره دې نه منم ځکه ته کافر یې. نه دي ښه خبره چې د هر چا وقدرمنو هغه راواخلئ، په هغه باندې عمل وکړئ، نشر یې کوئ د الله بندګانو. او څوک چې غلطه خبره کوي، بده خبره کوي، هغه پسې مه ځئ، هغه پرېږدئ او الله جل جلاله ته یې وسپارئ. ولې تاسو باید په یوه جزئي مسله کې چې تاسو چا سره اختلاف لرئ د هغه په وجه باندې هغه راجګېږئ او کوم بد رد او منافقت ده چې تاسو یې کوئ، نو پټ مټ پکې نشته. که چېرته تا ته څوک درته ووایي چې ته په خپله باندې پټ منافق یې، ځکه چې ته یو عالم دی نه ده پریښی، نه دی حنفي پریښی، نه دی سلفي پریښی ده، نه دی بل پریښی دی، هر چا پسې لګیا یې شپه ورځ، بل کار دی نشته او هر یو سپکوي. نو منافقت اصل کې په تا کې ده. ګورې، علماو کې مشکل نشته ده. علما الحمدلله په خپل منځ کې دونه نه دي سره وران لکه څنګه چې دا چمچې سره ورانې دي. له خان نه مه ډارېږه، پښتو کې متل ده که نه، له خان نه مه ډارېږه خو له چمچې نه یې وډار شه. اوس له علماو نه مه ډارېږئ، دا لاندې دا چمچې چې له دوی نه وډار شئ. اصل منافقت و لانجې دوی شروع کړي دي. څومره د علماو سپکاوی شروع کړی ده، په ناحقه د یو عالم خبرې واوري بس بل په ضد باندې شروع وکړي.
نو هیڅ کله هم دا جرأت په خپل ځان ته مه ورکوئ، مه خپل ځانونه ګمراه کوئ او مه دا خپله عملنامه له دې کنځا وډکوئ. د الله بندګانو هر څوک الله جل جلاله ته خپل جواب ورکوي، هر څوک خپل کوشش کوي چې حق ته ځان ورسوي. نو په هیڅ وجه باندې هم مه رالګېږئ چې خلکو ته سپک او بد رد ووایئ. په اخره کې زه تاسو ته وینا کول غواړم چې ای د فیسبوک مچه، کوشش وکړه ځان نه مچۍ جوړه کړه، د شاتو مچۍ له ځان نه جوړه کړه چې هغه ټوله ورځ ګلانو پسې ګرځي، او له ځان نه مچ مه جوړوه چې ټوله ورځ غولو پسې ګرځي. الله جل جلاله دې ټولو ته هدایت وکړي.